ته یو سړي قسم واخیستی ما ته یو سړي په دا 2 ورځې مخکې راغلی وي قسم یې راته واخیستی ویل مولوي صاحب زما ورونه پور کړی دی نو زما ورونه نشي پوره کولی حالانکې زه درسه پکې یم هم په بې شم جلي جلا یم لیکن اوس هغه پورې وړي ما له راغلو ول یا خو به دا روپۍ راکوې چې ستا ورور له موږه وړي دي که هغه نه وي ول په خدای دې مې قسم د کور په دروازه کې راته ویلې ول یا لور راوباسه یا دې ښځه راوباسه صحیح سلوک دلته محمد رسول الله مبارک فرمایي کوم څوک دا غواړي زه د جهنم د اوره خلاص سم ورکه دا ستا چې کوم قرضداره دی ټیم ورکه که د ټیم وس لري خدای نور وس درکړي څو معاف که د الله رسول فرمایي که غواړي چې د عرش تر سایې لاندې ما ته الله د قیامت پر سایه راکړي بیا چې شوه که یاره ولاړ شه څه روپیو معاف که که هغه نه ټیم ورکه دا د الله رسول فرمایي دا د مسلم حدیث دی الله رب العزت به ستا سره دا احسان کوي اوس څومره بد خلک بد خلک ذلیل یې د روپۍ زامن یې د روپۍ سپي لکه سپی چې د غوښو څنګه حریص دی یوه د اډوکو په د روپۍ دغه رقم نه د چا شرافت ته ګورو نه د چا مجبوري ته ګورو نه د چا هجرت ته ګورو نه د چا سفر ته ګورو نه د چا پردیسي ته ګورو بس دا روپۍ به راکوې ډېر ورځ مکه روپۍ به نه لرمه در کوم یې غل نه یې نه زه غواړم که نه یې ستا لور به راکوې